الرحمن الرحیم راځو نن درس مونږ دی په ورډ پروګرام کې چارټ تر ټولو مخکې چارټ تاسو وپېژنئ. what is chart chart څه دی؟ چارټ اصلاً کې موږ داسې وایو we want to show data in graphical form. We use chart. کله چې یو خپله ډیټا په ګرافیکل شکل کې ګورو د دې مسلې لپاره چارټ استعمالوو. ګرافیکل نه مطلب دا دی چې تصویري شکل کې کله خپله ډیټا ګورو نو هغې مسلې لپاره تاسو ګراف نه استفاده کولی شئ. لکه ګورئ زه به تاسو ته یو اګزامپل درکړم. د چارټ به یو اګزامپل درکړم درته. دا چارټ چې دی دا د مایکروسافټ ورډ سره نه راځي. چارټ چې کله موږ استعمالوو نو دې سره به ایکسل استعمالیږي. دلته په دې ورډ کې هم دې سره ایکسل استعمالیږي. صرف دا شکل چې دی دا په ورډ کې راځي، نور دا محاسبه او دا ډیټا په ایکسل کې لیکل کېږي. ورډ کې څه کله راځي چې په دې کې محاسبه دی کېږي. زه به تاسو ته اگزامپل درکړم. لکه فار ایگزامپل دا زیکس دی، دا درې ډپارټمنټ لري: کمپیوټر ډپارټمنټ، کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ، انګلیش لینګویج ډپارټمنټ او اکنامک ډپارټمنټ. موږ د دې دریو ډپارټمنټو ترمنځ مقایسه کوو چېرې په کوم یو ډپارټمنټ کې زیات شاګردان دي او کوم کې کم، په کوم کال کې زیات او په کوم کال کې کم. یو دا په لیکلي شکل باندې مونږ کوو، یو دا چې مونږ یې په ګرافیکل یا تصویري شکل باندې ګورو. نو د دې لپاره به تاسو راځئ په دې چارټ باندې به کلیک کوئ، بیا به هغې نه وروسته ایکسل پروګرام مونږ ته کولاوي. خو تر ټولو مخکې ما سره مختلف قسمه چارټ شته دي، لکه کالم دی، لاین دی، پای چارټ دی، بار چارټ دی، همدغه شان نور هم پکې ډېرې دي. ایریا چارټ دی، ایکس وائی سیکټر چارټ دی، سټاک دی، دا ډفرنٹ چارټس دي موږ سره. زه به دا لومړنی چارټ انتخاب کړم او دې به ځان سره اوکې کړم. نو ګورئ د دې سره ایکسل پروګرام اوپن شي او په دغې ایکسل پروګرام کې به د دې لپاره تاسې محاسبه کوئ. دا به زه په ایکسل کې ډېر تشریح کوم، خو دلته صرف وګورئ. لکه زه به هماغه اګزامپل ورکړم. لکه فار ایگزامپل ایئر دی 2000 فار ایگزامپل 2018 یا که تاسو داسې ولیکل چې فار ایگزامپل کمپیوټر ساینس، انګلیش لینګویج ډپارټمنټ، اکنامک ډپارټمنټ او آخره کې به زه ولیکم ورته فار ایگزامپل انجینیرینګ ډپارټمنټ. ټول څلور ډپارټمنټ دي، بره کلونه هم لیکلی شي. لکه زه به ولیکم 2014 2019 2018. د دریو کلو یو ریپورټ برابرول پکار دی. په 2014 کې زمونږ 890 شاګردان دي. په 2019 کې موږ سره په دې کې 209 شاګردان دي. 2018 کې موږ سره 90 شاګردان
همدغه شان انګلیش لینګویج کې هم تاسو ورته وایي فار ایگزامپل 2000 په دې کال کې فار ایگزامپل 1890 په دې کې فار ایگزامپل 1400 اکنامک ډپارټمنټ 300 400 900 1100 فار ایگزامپل موږ سره 1100 همداشان 1300 بیا کله چې دې پوره شي دا اضافه کالم ورو مه پرېږدئ دا به کلوز کو ایکسل ته بیا ضرورت نشته زمونږ یو ګراف په دې کې جوړ شي او دغه ګراف ګوره تصویري شکل موږ ته ښیي که نه خو صرف دا دی چې لږ به د دې هغه ډیزاین تاسو په خپله باندې کوئ یعنې پچھلې وټ ته به راشو اورینټیشن کې لینډسکیپ وره کولی تاسې او د دې د اندازه نه دی دا ورته لږ زیات تکې خلاص په دې کې به ولیکو موږ فار ایگزامپل زه به ولیکم چې 2016 up to 2018 years students چې report chart report نه دی chart لیکن لږ سلیکټ کوم راسم هم ته دا کلر بوتا مثال وایټ والو یاد شي کلر چې دا شه که زه دا انتخاب کړم نو د دې لپاره ډیزاین ته راشي او په دې کې یو ټیبل دی کویک ټیبل هغې ته وایي کویک لیاوټ کې یو ټیبل دی ټیبل ورته وایي نو د دې لیاوټ د مطلب کړه دا ټیبل نه په مختلف سټایلو سره راوستی شو خو زه به دې کې دا ټیبل والم دې سکیم شته دی 8 چارټ ایلیمنټس ته راشي ډیټا ټیبل پیدا پکې دا ده چې کله آینده کې زه ګورم نو هغه ټیبل هم راځي او د هغې مخې ته هغه عدد هم لیکل شوی دا ګوره 2014 کې د کمپیوټر ساینس شاګردان 880 وو د انګلیسي دونه د دې دومره د دې دومره دی یو ټیبل جوړ شي د هغې مخې ته چارټ د هر یو چارټ تاسو کتلی شي ځان تنده نو تر ټولو زیات شاګردان د کوم یو دي انګلیش ډپارټمنټ دی که نه ځکه دا زیات دي په اول کال کې هم زیات دي دا سیډ کلر د 2014 کلر دی ورپسې کلر چې دی هغه 2019 دی او دا ورپسې کلر چې دی دا 2018 نو ګورئ په 2014 کې نسبتاً د دې شاګردان زیات دي په 2019 کې نسبتاً دا شاګردان زیات دي او په 2018 کال کې بیا موږ سره د انجینیرینګ ډپارټمنټ شاګردان څنګه دي زیات نو دا یو تصویري شکل دی چې موږ ته هغه ریزلټ شو کولی شي کله کلر مو نه وي خو راشي دې ته مختلف کلر ورکړي نور کلرونه هم شته موږ سره دې ځای کې نه ما خپل کلر صحیح دی که دا ډیزاین مو نه وي خو دیس کې دا مختلف ډیزاین شته وګوره چې هر یو ډیزاین مو خوښ شو هماغه راوړه دا شاته کلر فل کلر ډبل کلیک به وکړو د دې لپاره به زه یو ساده کلر واچوم همدا واچو د دې دا ټرانسپیرنسي کمه کوي کلوز یې کوي ډبل کلیک راشي دې لپاره مې یو کلر بدل کړي نو ګورئ کله چې تاسو پرنټ پریویو ګورئ دې کې ما سره ځان ته یو چارټ پرنټ کړي نو دا اصلا موږ سره هغه خبرې دي کومې چې
په ګراف کې موږ سره موجود بیا د هغې نه علاوه ګورئ په دې ډیزاین کې ما سره دې څه وایي سلیکټ ډیټا مثال د انجینیرینګ ډپارټمنټ ته یې لرې کا هغې ته به ټیک مارک اپ کې اوس څو ډپارټمنټه موږ ته ښیي دي only 3 که موږ هغه ډپارټمنټ هم ایډ کول غواړو دا ټیک مارک به ولګو دې به ځان سره وکېږو د هغې نه وروسته تاسو وګورئ په دې کې را سره دا ډپارټمنټ هم اضافه شي نو یو ډپارټمنټ موږ کمولی هم شو او یو ډپارټمنټ تاسو زیاتولی هم شي بیا د هغې نه وروسته موږ سره په دې کې څه دي سلیکټ ډیټا او په هغې کې ایډیټ ډیټا مطلب مې دا دی کله چې تاسو په دې ډیټا کې تغیرات راولئ لکه دا 800 نه و دا 980 دي یا مثال پکې 1200 دي نو وروسته بیا هم تغیرات راوستلی شي که وغواړئ وروسته تغیرات راولئ هغې دپاره به دې باندې کړئ او که تاسو په ایکسل ډیټا کې تغیرات راولئ نو بیا به مکمل ایکسل ډیټا باندې زه کلیک کړم لکه دا مثال لږ سینټر درکړه لږ بارډر ورکړه دا به د هغې چارټ پورې اړه نه لري دا لکه ته هسې ایکسل کې دا لږ ډیزاین یې د ځان د پوه کولو لپاره دا کلر ملر ورته چینج را چینج کړي نو دا کلوز که دا خو موږ ته پیدا نه لري پیدا ستنداره زموږ کېدای شي دا چارټ زموږ نه وي خوښ نو د دې لپاره به زه راځم په دې چینج چارټ ټایپ باندې به کلیک کوم دا چارټ که زه په پای کې والم نو څنګه به راشي دا اوکې کې دا پای چارټ په دې پای چارټ کې دا سټایل به زه بدل کړم چې هغه پرسنټیج ساین هم ولري نو تر ټولو زیات پرسنټیج د کوم کال برابرېږي 2014 کال دی اوس عمومي ورچ د کلونو راویست چې په دې کال کې د ټولو ډپارټمنټو شاګردان زیات تر ټولو کم شاګردان د کوم ډپارټمنټ دي ډپارټمنټ نه د کوم کال دي 2014 خو د کوم ډپارټمنټ اکنامک ډپارټمنټ همدغه شان په دې کې موږ سره وګورئ 2014 کال کې نو دا موږ ته مجموعه ښیي اصلا عمومي پرسنټیج تاسو ته شو کولی شي دا وګورئ سټایل نو مطلب دا که دا ټایپ دی نه وي خو پای هم اخیستی شي باقي نورو دا دونه نه یوز کېږي ځکه په دې باندې تاسو پوهېدی نه شي انجینیرینګ والا یا میډیکل والا اکثر دا چارټ استعمالوي خو موږ زیاتره دا سمپل چارټ استعمالوو چې په اسانه طریقې سره ورباندې پوه شو موږ دې د وجې نه دا چارټ موږ یوز کوو په دې کې نو دا چارټس دي چې کله تاسو استعمالوئ رزلټ ته به راځي په دې به کلیک کوئ نو یو مغلقه ډیټا یي او هغه ته په ګرافیکل فارم کې ګوري نو دې مسلې دپاره به څه استعمالوو موږ چارټ دا سمارټ آرټ چې دی دا د چارټ په شان نه دی دا موږ ته ابجیکټ راکوي لکه ګورئ دا ابجیکټ دي نو دا به ته تیار ډیزاینې هر یو ته به کلر ورکې هر یو کې به ته مثال ټیکسټ لیکې رایټ لیک به کې بیا به لیکنه کړي نو دا موږ دپاره لږ سخت شي د دې لپاره تیار سمارټ آرټ باندې تاسو کلیک کړئ او د هغې نه وروسته راشي وګورئ کوم ماډل سټایل په دې کې پکار دی تا سره مثال دا سټایل زما پکار دی دا ځان سره وکې کا په دې کې دا سټرکچر د دې ابجیکټو تیار جوړ دی صرف ته پکې لیکنه وکړه فار ایگزامپل لومړني سټیپ کې موږ سره مثال ډایرکټر دی تاسو راشئ ډایرکټر او په هغې کې نه فار ایگزامپل ډایرکټر شي اسسټنټ دویم فار ایگزامپل موږ سره په دې کې مینیجر
هسې موږ لیکنه کوو که نه او مینیجر اسسټنټ بل پکې موږ سره فار ایگزامپل فاینانس دی فاینانس نه وروسته هغه فاینانس اسسټنټ نو په دې کې تاسو کولی شئ ګورئ دا وکړئ که د دې نه وروسته نور نفر راځي نو ډیزاین ته راشئ ایډ شیپ after که before after means وروسته before means مخکې راشئ ورته ولیکئ ایډمین دی نو دې نوم که ایډمین وروسته ریموټ باندې کلیک که فاینانس په هغه به د مینیجر په دغه کې راشي نو ډیموټ او پروموټ شته رائٹ ټو لیفټ مینس دې طرف ته واړوه زین دا ایڈمین موو ڈاؤن کا یا موو آپ کا دیگی تغیرات راوستی شو کرا سٹیل مو نہیں وقت بل سٹیل دے بدل کئی دی سٹیل دے بدل کئی دامیو ڈیزائن دی خدا تیار مخ کے لو جوڑ دی ہاں بس صرف منگ پی کلک کو ماغا منگ تا ڈیزائن را کئی رہتا که مثال لا کلرونه بدلونو دي چې ما ته کم سټایل کې دی پکار دی او دا غیر لپاره دی دا سټایل باید لږ 3D شکل ولري ریسیپ ګرافیک مین ساده راواله او دې نه ډیزاین ورکا زم دا ساده کنو په دې کلیک هلو ورکه نه کنه دا په انسرټ کې موږ سره د چارت او سمارټ آرټ ریلیټډ آپشن دی سمارټ آرټ خو هغه خبره ده کوم چې شیپ ما ویلی وو خدا تیار مخکې نه جوړ دی او دا مخکې نه جوړ نه دی په آخره کې ایپس فور آفیس ما په وینډوز کې خبره کړې وه د مایکروسافټ اکاونټ یاد شي درته او د دې اکاونټ کار چې و چې کله به تاسې دا فعاله کړو نو د مایکروسافټ سټور د لارې به موږ سافټویر یې راخیستی ویلي مو که دلته چې کوم سټور په نامه سافټویر دی دا دلته ما ته وایي ته مایکروسافټ اکاونټ فعاله که او راشه په دې ورډ کې دننه یو سافټویر راواله وګوره ما ته څه وایي you need a Microsoft account to use apps from the App Store Microsoft account به ته لرې هغې ته به ساین ان کېږي هغې نه وروسته ته کولی شي یو سافټویر راواله خو دا ضروري نه ده په ورډ پروګرام کې د دې څه ضرورت دی موږ ته چې موږ سافټویر راوړو وینډوز کې به یې موږ راوړو وینډوز کې وینډوز کی ضرورت دی دلته ضرورت نشته دی که موږ خپل ایمیل ایډرس وغیره ورکړو نو نیټ نه به بیا دي موږ ته هغه راغلي خو اکثره وخت داسې چې دې ته ضرورت زموږ په دې کې نه وي ګوره زما اکاونټ دی دا ساین ان شو بیا ګوره چېرته ځي دي آپ اسټور نو هلته ځي او بیا به ته سافټویر ډاونلوډ یې هغه به راځي نو څه ضروره خبره نه ده چې ته به خامخا دا سافټویر د انټرنیټ نه راغلی آنلاین ویډیو مینس کله کله تاسو د یوټیوب یا وغیره بل چینل نه ویډیوز راغلی ولیکئ فار ایگزامپل نیو ټیکنالوجي چې کله تاسو دا سرچ کوئ یوټیوب کې دا سرچ کومه ویډیو ته راځي فار ایگزامپل دا ویډیو ته راواله ده نو چې کله ته په دې انسرټ باندې کلیک کې دی به ډاونلوډېږي ګوره او بیا به ورډ پروګرام ته راځي دلته به استعمالو ده یعنې دا به لږ ټایم نیسي ډاونلوډینګ به کوي دي خو دا څه ضروري خبره نه چې خامخا به موږ دلته راسو یعنې ورډ کې د ویډیو کتلو څه ضرورت دی خو تاسو یوټیوب ته راشئ دې ګورئ که
دا یو نیمه خبره پکې اضافه راغلی ده او ځینې ویډیوګانې دلته اپلی کېږي هم نه نشو کولی دلته یې وګورو ځکه د دې لپاره خپل مې ډیپلیر په دې سیسټم کې انسټالېږي او هغه ما سره نشته دی نو انټرنیټ نه ویډیوز راخیستل په ورډ کې هغې لپاره دا استعمال یو عام طور سره په دې کې دي لینکس او په دې لینکس کې لومړنی آپشن دی هایپر لینک ګورئ دا هایپر ویل کېږي لاس نشان او لینک مونږ ارتباط ته وایي نو کله چې تاسو د ورډ پروګرام د یو بل فایل سره ارتباط جوړوئ د هغې لپاره به د هایپر لینک باندې کلیک کو را به شو وګورو کوم ځای کې فایل نه دي نو تاسو به دلته راځئ هغه فایل به ډیسکټاپ باندې وغیره هر ځای کې چې پروت وي صرف هغه فایل به سلیکټ کو او را به شئ دا نوم که وړوکی کوئ نوم ورته وړوکی کوئ مثال مای فایل که ته په هغې د پاس یو میسج شو کې نو دلته ولیکه پلیز سی دس فایل پلیز کلیک دس فایل آینده کې دا وکې کې دا مو کې کوي نو ګوره هغه نوم راځي پاس چې پې ودرېږو یو میسج هم موږ ته ښکاري ته ولا څه کې مسؤل دی نو کله چې زه بیا کلیک پې وکړم او دا یس کړم نو اټومیټیکلی هغه فایل څنګه شي اوپن شي نو یو ارتباط وي چې تاسو یې جوړوئ او که چېرته اکثر ټایم په دې چې ودرېږم کلیک پې نه کېږي ډایرکټ بیا به تاسو کنټرول بټن نیسئ بیا به کلیک کوئ په هغه وجه دی چې په دې فایل کې یو آپشن دی ایډوانس کې یوز کنټرول کلیک ټو فالو هایپر لینک کله چې دا ټیک مارک ولګي نو بیا ته به خامخا دې سره کنټرول نیسي بیا به کلیک کوې بغیر د کنټروله که ته څونه کلیک پې وکړې دا تا نه وړل او که زه مثال د آپشن ته راشم او په دې کې دا ټیک مارک آف کوم او دې ځان سره وکېږم نو بیا چې کله زه په دې کلیک کوم او دا یس کوم نو بیا د کنټرول نیولو ضرورت نشته دا زمونږ اصلا د لینکس ریلیټډ خبره ده خو دا د یو بل فایل سره چې کله تاسو ارتباط جوړوئ یو داسې ګورئ ښه تاسو ولیکئ دلته مثال وټ از کمپیوټر او راشي هغه ځان سره اعلان دې لږ یو څو پاراګراف لیکنه دی ته وکړه صحیح ده دا زمونږ لیکلي دي خو د دې لپاره یو هیډینګ ورکوم آل کنټرول 1 سره تاسو هیډینګ ورکولی شئ heading 1 حکمت ته ګوره ویده ها بیا لیکم پر ایگزامپل what is software دا هغې نه وروسته راځم د دې ریلیټډ یو څو پاراګراف لیکنه کوم هغې نه وروسته بیا تاسو دې ته هم آل کنټرول 1 سره څه ورکوئ آل کنټرول 1 سره د هیډینګ ورکوئ فار ایگزامپل what is hardware راشي دې مطابق هم تاسو یو پاراګراف لیکنه وکړئ او یا دو پاراګراف دې ته به هم زه هیډینګ ورکړم اوس که آینده کې تاسو یو بله ورقه کې درېدلي او غواړئ چې دې هیډینګ ته لاړ شئ نو هیډینګ به اول دلته راوچت کړو بیا به کلیک پې کړو ډایرکټ به مالته وځي نو زه به څه کوم دې دپاره سمپل زه به راشم په دې کې د دې لپاره به انزرټ کې به د هایپرلینک باندې کلیک کړم او د بک مارک باندې به کلیک کوئ نو هیډینګ شته که نه هیډینګ 1 به راوالی اوکې بیا راشي په دې کې بک مارک باندې به کلیک کړو وټ از سافټویر ریلیټډ همدغه شان په دې کې تاسو راشي په دې کې بک مارک وټ از هارډویر دا به راوالی فایده یې دا ده کله چې زه په دې باندې کلیک کوم ګورئ هارډویر ته ما کمپیوټر ته ما یو کلیک پې وکړه ډایرکټ عمل کوي یعنې یو لینک او ارتباط دې لیکنې سره جوړ کړی دی
که تاسو مثال په دې کلیک کوئ اټومیټیکلی هلته ځي که په دې کلیک کوو سافټویر ته به مو نو په خپل ډاکومنټ کې مې ارتباط جوړولی شو او د بهرني فایل سره هم ارتباط جوړولی شو په دې کې دا بک مارک څه معنا لري بک مارک مینس په کتاب کې نښه کول لکه ګورئ تاسو مطالعه کوئ یو ورځ مطالعه دې ځای پورې تاسو وکړه دا سلیک که راشي دا په نښه که بک مارک باندې کلیک کړه زه به ولیکم فرسټ ایډ به یې کړم بله ورځ مطالعه پر اگزامپل تر دې ځایه کې راشه په دې کې بک مارک زه ورته ولیکم سیکنډ ایډ بله ورځ پر اگزامپل مطالعه زه تر دې ځایه کوم نو لازم په دې کې ورځ څه لیکم تھرڈ بله ورځ مطالعه پر اگزامپل تر دې ځایه کو نو لازم په دې کې لیکم زه ورته چې فورث اوس که آینده کې مثال بک مارک راوچتوئ او د هغې په واسطه باندې هماغې ځای ته ځئ نو اسانه خبره ده زه به راشم په دې کې لینکس ته به راشم هایپر لینک کې به تاسو یې بک مارک باندې کلیک کوئ ته مالکه اوس مې ویده ګورئ دی خو ګورئ نو آینده کې چې کله دې بک مارک باندې موږ کلیک کړو فرسټ فورث سیکنډ تھرډ شته که نه ناول به دا راوالم اوکې به یې کړم بیا دویم ځل سره به راشو پرې بک مارک باندې به کلیک کړو سیکنډ راوالی ترتیب سره راوالی بیا د هغې نه وروسته هایپر لینک ته راشي بک مارک باندې کلیک کوئ تھرډ راوالی او په آخره کې کوم یو موږ سره فورث نو اوس ګورئ که آینده کې څوک په دې باندې کلیک کړي نو هماغه ځای ته به وړي کرزر وګورئ هملته درېدلی که نه که مثال پر فرسټ باندې کلیک کوم نو اټومیټیکلی مې هلته راوړي کله چې دا د دې ځای نه هغې ځای پورې ځي نو د دې ترمنځ یو ایډرس جوړي او هغه ایډرس کوم یو دی په دې بک مارک کې تاسو دا هایډ چیک ولګوئ دا ښکاري که دا یو ایډرس دی او د دې ایډرس مطلب دا دی چې دا نومونه ښکاري نو دا نوم باندې چې کله ما کلیک وکړو دې ځای نه هلته ځي نو دغه ایډرس چې دی هغه ده څه فایده شته دی نه دا هایډ ساته که مثال لاندې دا اول نومونه وي بیا دا نور نه به زه مخه یې راته بیا دا چک مارک آو خو مطلب دا دی که ته په دې سیکنډ باندې کلیک کړي نو دې ځای نه تر دې ځای پورې دی راغلو یو ایډرس په خپله جنریټ شو جوړ شي نو بک مارک سره رابطه جوړولی شو هیډینګ سره هم رابطه جوړولی شو خو د دې ځای نه جوړولی شو یو خبره ده کریټ نیو ډاکومنټ لکه دا زما یو کتاب دی زه غواړم دا په بل کمپیوټر کې وګورم خو په هغې کې آفیس نشته آفیس پکې نه دی انسټال ورډ پروګرام پکې نه دی انسټال نو یو ځل به ته دا داسې کېږي دا به سیف کې خو راځي به کریټ ته نوم به ورته ورکړي دلته مثال وداوټ زه ولیکو وداوټ مایکروسافټ ورډ فایل چینج باندې به کلیک کړو ډیسکټاپ باندې به دې سیف ګورې د مایکروسافټ ورډ خپل ایکسټینشن ډیو 6 دی که نه خو دلته د دې ایکسټینشن څه دی HTML پهلې دا ده که آینده کې مثال دا فایل دی که نه ده دا بل کمپیوټر کې ګورو نو دا به د انټرنیټ په صفحه مونږ ته ښکاره کړي کومه صفحه به ښکاري خو یو خبره دا وه چې دلته مونږ دا ورقه چې ده دا ورقه نه ده زه به یو بله ورقه والم غواړم چې مثال یو ورقه ده چې هغه بغیر د ورډ فایل نه په بل کې اوپن شي دا به شي دلته فار ایگزامپل مای نیو فایل اور اب شو بدی کی بدا سیو کم ڈیسکٹاپ باندې کې به کم دا وو دلته به لیکنه وکم لکه دا لیکنه شو
دا لږ لیکنه شو دې دپاره سپیس پکار دی بس سیو به کوم دا به کلوز کړو اوس کله چې آینده کې تاسو د مای نیو فایل باندې کلیک کوئ نو هغه لیکنه به انټرنیټ په صفحه نو دا په هر ځای کې مونږ کتلی شو که نه دلته خو د ورډ ضرورت نور نشته نو که داسې یو فایل چې هغه بغیر د ورډ ته هر ځای کې وګوري نو دې دپاره به دا فایل تاسو بیا په دې د لارې او ایمیل نه مطلب دا دی چې تاسو دا فایل ایمیل کوئ خو هغه د دې ځای نه ایمیل کوو میلینګس ته چې کله راورسېدو دې کې بیا زه تاسو ته دې باره کې خبرې کوم نو فلحال دا هایپرلینکونه یاد ساتئ چې بهرني او داخل کې یو لیکنې سره ارتباط جوړولو لپاره څه استعمالیږي هایپرلینک بک مارک باندې خو پوه شوئ که نه یو کراس ریفرنس دی کراس ریفرنس دې ته وایي دا او دا بک مارک او یا دا هایپرلینک دا ټول یوه خبره ده کراس ریفرنس کې ما ته د هایپرلینک په واسطه باندې خو ته بهرني فایل سره ارتباط جوړولی شي لکه راشي مثال په ډیسکټاپ باندې یو فایل دی هغې سره ارتباط جوړ کړه خو کراس ریفرنس بیا د دې اپوزیټ خبره ده یعنې مطلب بهرني فایل سره ارتباط نشي جوړولی خو که دلته یو لیکنه وکړي لکه ما ولیکل واټ از ورډ او هغې مطابق کې لیکنه دې وکړله مثال دا شان او دې ته د هیډینګ ورکړو نو که ته بیا آینده کې د هیډینګ سره روابط جوړې نو یا خو ته په دې کې د بک مارک باندې کلیک کوه دلته هم شته او یا که دې ته نشي راتللی نو دا کراس ریفرنس هم همدا کار کوي هیډینګ باندې کلیک کړه انسرټ یې کړه کلوز یې کړه دې کار به دی چې کله دې باندې څوک کلیک کوي هلته به دی یعنې یوه خبره ده فرق نه لري یا به کراس ریفرنس استعمالو یا به هایپرلینک کې دلته راځو دې نه به دا انتخاب کمنټ اضافه لیکنې ته وایي لکه دا پرووایډز یو لغت دی یا دا ډاکومنټ په دې باندې لږ اضافه تشریح لیکو کمنټ باندې کلیک کوئ څه لیکي ور باندې مثال کلیکشن آف پیجز is called document د پیجونو مجموعې ته ډاکومنټ وایي بس یې شو سعود شو نو ګورئ تاسو کولی شئ دلته په یو لیکنه تاسو په یو څه باره کې وکړئ نو انسرټ کې په هر یو لغت چې ته کمنټ لیکي دلته راځه کمنټ دې باندې کمنټ ولیکه او دا ګوره پرنټیبل دي په دې څنګ کې به دې ورسره پرنټ کېږي که ضرورت دې کمنټ ته نه وي نو ریویو ته به راشي او ډیلیټ کمنټ ډیلیټ آل کمنټ ټول کمنټ به څنګه شي در سره نو د نوي کمنټ اخیستو لپاره دا استعمالیږي هیډر اینډ فوټر دا به انشاءالله نیکسټ کلاس کې زه درته وایم نن دپاره دومره درس بس صحیح شو که څه پوښتنه ورسره وي